سلامونه درنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه ورور چې دی لیونی شوی دی، یعنې د واده په شپه ورته چا څه ورکړی دی، اعصاب یې خراب شوی. هیوادوالو وګورئ، اول دغه تخ وګورئ، دا په دې تخ کې شپه دې دوسملي ماشومانو سره دې ته وګورئ، دا د ویده کېدو ځای دی، دلته حیوان هم نشي ویده کېدی. دی د شپه په دې باندې سملي، ورځ تمام ورځ لمر وهي ګرمېږي، شپه په دې اوړي کې په دې باندې سملي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې ښې؟ ژوندی اوسئ، مننه. مورکۍ، نن راغلي یو ستاسو ستونزو مشکلاتو په اړه موږ ته چا وویل، نو راغلي چې ستاسو ستونزې او مشکلات خپل هیوادوالو سره شریک کړو. تاسو څه ستونزې مشکلات لرئ نو تاسو ویلی شئ. خورې نه د دې ښه وسه لرو، نه د وړو وسه نه لرو. دغه واړه بچي مې دي غریبانان هغه وظیفه راټولوو خورئ، او هغه خبر د جای رانې د کرار رانې د 3 میاشتو کرار راباندې ده په پردي جای کې لکه اوسو، او د رزق حیران 4 ځله مې سړي ته دوا اخلو، د اعصابي تکلیف لري، اعصاب یې خراب شوي. اعصاب یې خراب شوي دي. نو اوس په دوا باندې صحیح کېږي؟ او لکه د شفیق علاجونه دي، ایسته وروسته علاجونه مې وکړو، لکه دوایي چې ورته واخلو یو وخت پورې لکه صحیح، لکه ورسره یو څو ستنې ورته په میاشت باندې ستنې کوو، بیا ښه. او چې ورته دوایي وانه خلو، دا د خبره بسترې یو د ګاونډیانو نه تا کوڅو ته ما کوڅو ته دا واړه ماشومان دي ډوډۍ راټولوو، د خبره بیا خورو، د خبره واړه مې په کوڅو سم نه په روزه پوه شو نه په ښه پوه شو. دا خاوند چې په دې حال دی، دا ستاسو نفقه څنګه کېږي، ضرورتونه د کور؟ نو بس د خبره دا واړه زوی مې په ډیران لګیا دی، د خبره واره ډیرانو یا کباړ مبال راټولوي، یا د خبره یو شی راټولوي یا بل شی راټولوي. د خبره څو کلن دی زوی دی؟ داسې برابر به یې د خبره اوس یې دا غاښونه اچولي. او د دې لاس هم ولې تړلی؟ نو دا لاس مې دې د وجې نه تړي چې وار کوي، له وار نه بل کار نشته وار. دا د مخکې نه هم د څو یا نه اوس اعصاب یې خراب شوي؟ نه دا مخکې نه داسې، یعنې د څه وخت نه؟ ذاتي دی یا نه؟ لکه واده نه، د واده کې داسې چا سره دښمني وه؟ نه 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 دښمني وه، 15 سپارې په یاد ویلي، بس ښه په خبره حافظ قرآن اوس هم 15 سپارې په یاد دي، خو بس دغسې زموږ نصیب وکړي د خبره. دا اوس سبق ویلی شي؟ سبق ویلی شي. ته ورته ووایې که ووایي ته سبق ووایه، سره داسې نه وایه. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله سبق وایي، د خبره واړه رالغاړي دي، دوا یې ایرانې دي، ښه دي بد ایرانې تا دې ما په ډېرو یې د خبره بچی مې ګرځي خپل خاوند ته د خبرې دا ترې نه ډارېږو چې وار یې نه کولی. د خبره خاوند خو ډېر حق لري. د خبره تاسو د هیوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ؟ لکه موږ ته چې یا د دوا ته پیسې لکه راکړي، او د خوړو ته د خبره لکه د خبره پیسې جوړو جامې ایرانې بچیان مې د دوا ایرانې د ښه د بد ایرانې د خبره
دوره هغه خبره صابون روپۍ موږ نه لرو چې صابون واخلو پې هغه خبره بې جامه ومینځو او تاسو په همدې ګرمۍ کې په هغه تخت سملی موږ په دغه تخت سملو هغه تمام ورځ لمر وخي بیا تاسو موږ بیا پې سملو پکې لري پکای چېرته لرو لرګي هغې خبره ډډې هغې خبره په لرګیو وشي د شپې هغه خبره ورځې ګرمي سوځي او د شپې ما د خبره په لرګیو ډډې قدرمنو هېوادوالو تاسو د دغې مرګي غږ مو واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ ما مخکې مې یادونه وکړه چې دغه ورور چې د واده شپه چا ورته څه ورکړی دی حافظ د قرآن هم دی نو دا اوس اعصاب د لاسه ورکړی چې دوایي ورکړي جوړېږي او چې دوایي ورباندې بند کړي بېرته اعصاب یې خرابېږي اوس ورته لاسونه هم تړي د دې لپاره چې دا واله ټکول کوي یعنې هم ماشوم وخي هم غټ وخي ټول وخي نو دا د دې لاسونه شپه ورځ تړل شوي دي او په هماغه تخت باندې سیملي نو هیله کومه که د بل څه لپاره یعنې مرسته نشي کولی دغه حافظ د قرآن دی لږ رحم وکړي او له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دې علاج وشي او دغه د خپل کورنۍ سرپرست دی نو دغه ماشومان بیرته به ورباندې راټول شي نو که چیرې غواړې مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 40 288 د لیدو څخه مننه